چې نبی صلی الله علیه وسلم څوک دی داغه د ژوند څنګه وو په مکه کې مدینه کې د نبوت نه مخکې او دغه وروسته قاضیاس په شفا کې دا خبره نقل کړې ده یو ورځ نبی کریم علیه الصلاه والسلام د جبرئیل علیه السلام نه تاسو کې ویلي چې الله رب العزت ما بارک دا فرمایي تر رحمت د پاره د ټول مخلوقي زما د رحمت نه تاسو عیسی رسیدلې دا وکړه ورته ویلي ولې نه یا رسول الله صدر اتنه مخکې موږ سره دا یره او چې اشنه زموږ د خاتمه الله را خراب نه کی ملائکه دې لیکن د دین ایری لیکن چې کله موږ ته د وحی مسله شروع کړه او الله رب العزت ما په صفت کې امین لفظ ویلې نو زه خاطر جمع شوم او د دې رحمت دغه فائدہ به مال ورسېده چې ما خاتمه به نور خرابېږي نه به صحیح خاتمه لپاره د قران او سنت نه ډېر اسباب قران او سنت ذکر کړي دي چې انسان هغه استعمال کړي دغه خاتمه بس موږ الله په ایمان باندې تیرې کی یو لس د بدینت باندې وایو چې بدیجه کې مناسبت ضروری دی انسان له بدین د اسلام باندې استقامت برقراری هغه وخت کې نصیب کیږي چې کله دا ظاهر او باطن برابر کی الصلاح د سړي ظاهر چې کله یو رقم ته او باطن بل رقم د شي انسان څومره اعمال وکړي زمونږ الله بل خاتمه په کفر باندې ورته تمامي دویم د نبی صلی الله علیه وسلم په تابعداري ځکه د رسول الله په تابعداري کې ډېر خیر دی دریم الوسطیه چې انسان د افراط او تفرید نه کار واخلي معنا انسان په معمولی ګناه باندې کافر غنی نه او غټ کافر له مسلمان وایي نه یو سړی ته غوتی او بل سړی د مسلمان وایي دا نه څلورم د کار او دیندار ملګری چې سړی ځان له انتخاب کی او بنظم کې څه اخلاق شپږم رب العالمین دا خبره ذکر کړې ده چې زموږ د الله سره محبت او مینه محبت دا معنی چې په هر حالت کې د قران او سنت تابعداري لغاړه کې خودل ووم د مؤمنانو په مقابل کې نرمي او اتم د کافرانو په مقابل کې سختی نه هم د دین په باره کې د اچا نه یریدل او لسم جهاد فی سبیل الله نو رسول الله جبرئیل ویل چې زما رحمت تعالی سره رحمت راشدلې دی دغه رحمت د جزره خاتمه نه په امن کې شماله دا بچ کنو خرابېږي نه امین دا غو لقب کې راغلی و دلیل به دی باندې چې جبرئیل اوچت حیثیت والا انسان او ذکر رسول الله له وحی راوړل د الله نبی ویل چې داسما وزیر دی بره او دا قانون دی چې کوم ملائکه د رسول الله سره راشه درشه زیات او هغه سره په غزواتو کې دغه ملګرو په حفاظت کې او هغه ډیر اوچته په نسبت سره اول شي هغه لري و ځکه د اختلافي مسله ده انسانان غره دي او ملائک نو عام انسانان په عام ملائکه باندې غره دي او خاص ملائک چې رسول الله سره زیات تعلق او عام انسانانو باندې غره دي او خاص انسانان به ټول ملائکه بهتر دي لکه انبیا خبر اسمه مو شاو دي چې پر رسول الله چې د نوح علیه السلام د درې بچي سام حام او یافس د چا په اولاد کې دا ترک ولا خلق رااله د چا په اولاد کې د فارس او روم ولا خلق رااله او چا کې د نور نبی کریم علیه الصلاه والسلام رب العالمین په عربو کې راولې و ذکر رسول الله فرمایي حدیث کې راځي چې زبر ټول مخلوقاتو کې د بهترین مخلوقنا د جماعت نه څه مطلب یو خو انسانان دی او بل خو جنات رسول الله د انسانانو نه دی به انسانانو کې چې کوم بهترین دي د جماعت نه یو خو عرب دی او بل خو عجم دی رسول الله عربي دی عرب نه ځکه انتخاب کې
یو خو بده کې سخا زیاته ده فصاحت بلاغت په دین د اسلام باندې ننګ او غیرت اوچته حافظي عربو کې بدا عادت شغه بر خپل اصول د نسب لحاظم کو د خپل قوم اوسکه د خپل بدن او د اولاد اوسکه او ناشنا مسله به دا چې په اعتبار د زړونو سره ډېر نرم خلک دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي په دې ټولو کې به ډېر بهترین نام زړه علي چې هغه د یمن خلک او بیا د عربو سغزړي انسانان چې دي هغه د مشرق ولا خلک دي کم چې دې طرف راته دي چین روس د زموږ سره شاوخوا د علاقې او دا ډول ولیک لګي هغه په دې وجه باندې چې ګناهونه زیات کوي د انسانانو نه ګناهونه زیات کیږي به ځای خنداګانې کوي زیات خراکونه د الله د ذکر نه غفلت او نرمي کې په دې باندې شکل انسان د یتیم سره کروي کوي رسول الله فرمایي د مسکین سره کروي کوي د رب العالمین په دې ذکر باندې د خپل جبه آباد ساتي د مسلمانانو د پوښتنه ورسي مریض شي دې په جنازو کې برخه اخلي پروي دوه مداردا کې راځي چې کله کله قبرستان خپل ورځي او به په عربو کې بني هاشم او قریش او به په قریش کې بني هاشم د نبی صلی الله علیه وسلم خاندان دلیل به دې باندې چې رسول الله په اعتبار د نسب سره موجود دی او په اعتبار د قرآنی سره قوم او قرآنی د دوړه د محمد رسول الله وجود خلق دي دنیا کې عرب بهتر او په عربو کې به د عربستان خلق به پای کې قریش او به بني هاشم او به محمد رسول الله علیه الصلاه والسلام په اعتبار د تجارت سره جرګو سره کسانو سره د ټول کمالات د دې پر خاندان کې راجمع او به په عربو کې بهترین خاندان هغه د اسماعیل علیه السلام اولاد رسول الله د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې لري ورسره ان شاء الله خبره بیانېږي چې په کوم کیفیت دا به وجدا خبره ده چې اسماعیل ذبح الله دی او اسحاق علیه السلام د رسول الله د ارشاداتو معلومیږي چې هغه اسماعیل علیه السلام دی و انا ابن ذبیحتين زد دو هغه انسانانو بچي ما چې پای باندې د حلالي حکم شوی دی یو اسماعیل او بل عبد الله اسماعیل ذبح الله او عبد الله ذبح الله د دې په اولاد کې الله رب عزت نبی کریم علیه السلام را پیدا کړ او به د نبی کریم علیه السلام اخلاق مبارک موږ د ویل چې د قران ټول دغه اخلاق اهل علم فرمایي چې رسول الله یو خو په انسان کې راشي د جنت ته ور داخليږي کله چې به د ټول اخلاق او چې د قران اول نه اخره پورې د رسول الله د ټول ارشادات سره په عمل کړو ورته خو ډېر قیمتي سره شي اوچته انسان شو مفسرین به دا خبره ذکر کوي تاریخ والا شعر په خپل مابین کې به درې قسمه دي یو هغه عرب دي چې هغه بخاری دي قران دغه اجمالی قسم له ذکر کوي تفصیلی نه که تفصیلی ذکر کوي په اولاد کې به څوک پاتې نه لکه عادین عرب باعده زمونږ الله شکل قران کې د تذکرہ کوي د دومره اوچت انسانانو لکه کجورو تنه کفر او شرک شروع کی هود علیہ الصلوۃ والسلام ورته الله رب عزت راولې کو د صحیح عقیده تشریح د پاره لیکن دوی په خپل بدنونو باندې غرض شول چې موږ دومره اوچته باډې نه دی او طاقتونه دی موږ چرته د دې شړې تابعداري نه کوو نه دی موږ تیار یو ډیر دعوت وکړي هغه په اخر کې نتیجه دار وته چې ایسو د مخالفت شروع کی زمونږ الله ور باندې آتش په او ورځي مسلسل باد راولې وو بعد هم په دې کیفیت باندې قران کې رب العالمین فرمایي چې تیزو یخو او شغاره کو د دې کورونه به شکل له اوچت کړه بار به یو بل سره هو الله دې به اسمه کې نرو غرزون دروازه ارسه ورمات کړه زموږ رب العالمین طاقت دا وجدا په سکند ټول برباد کې خو لیکن اتو رضی دا او رضی په دې باندې شلې پر لبسه ورانه صرف اغاز زموږ الله بدر راغی چې بدی ځکه د خلکو شرک وکي د الله مخالفت وکي وځ دې خلکو مقابله وکړ دا او هغه د دې کمزوري باد په واسطه باندې د بشرا وسو د دلی کړه ختم کړه
دویم قسم دین نه بده خو به ثمودین دي زمونږ الله قران کې د تذکرم کړي ذکر سیرت کې است کتاب چې راو قران دی جاب الصخر الله فرمایي چې دوی به د غرونو تراشل دومره اوچت انسانان چې د غرونو به تراشل او اسباب برابر کړي وو پای کې بزان لا آبادیان جوړولې انجنيران به ځان لويلې د دنیا ماهرین به ځان لويلې لیکن د صالح علیه السلام مخالفت وکړي داغه د معجزه داوږي ایسه قتل کړ الله به عذاب نازل کړي دای په عذاب کې به دوه قول دي کله قران کې دا خبر الله ذکر کوي چې زلزلہ پیرانو کله دا و چې جبرئیل په आवाज والو سیدا و جلان د خونه په جړه کراغه د برنه به هغه आवाज وکړي الټه وګرځول جاثمین الله بلاکس پراته و او دومره وشته باندې ځکه جوړولې چې ټول توجه هم دله ورا وخت و دا قانون دی چې کله انسان د رب العالمین بندګی نه کوي نو الله به د دنیا په کار کې ورغو لګي قران کې رب العالمین خبره کړې ده ویلي انسانانو الله عزوجل بیا دا وستو نو رب العالمین د دوی نه د دوی ځنه دی دا وستل خازن به لکی الله رب عزت موږ دیا د څنګه وباسي هغه په دې کیفیت باندې چې د دنیا په دې کار کې هم د څه وردن نه کی دنیا حتی مړ شو لیکن دین له شرط راوځګار نشي دغه انسان د سوچو کې په خپل ځان باندې شګور الله سبحانه هلاکت اراده اوس کړی دا دین له راوځګار نه کړو چې لري چې د دنیا د ژوند د دنیا کول دي غرونه به تراشل مداخل شیطان کې دا خبر محلل مریکل دا چې انسان بر دشمن د طاقت او دغه د اصله او دغه د آبادی توصیف هم نه کوي ځکه ابلیس په سړي باندې راځي د صالح علیه السلام دغه کې وجلا یو زنانه پیدا شوې دا کار چې خطر کړه زبا غسر نکاح کوم او لور بور کوم او دومره مال بور کوم او دا اته بدمعشان په علاقه کې پیدا شول ای په شرالونه اوله ورته د په کټ کړو دغه نور څه به وجلا الله ایس اور باندې عذاب نازل کړي د اسماعیل علیه السلام فلار ابراهیم علیه السلام چې دا د ټول انبیو امام الانبیاء او اب الانبیاء قران کې الله دا بار تذکری کوي یو خو وجه بګی دا چې ابراهیم علیه السلام یو کس دی لیکن رب العالمین فرمایي د ټول امت مقابله له ولاړ دی دومره استعداد پکې دی لکه ټول امت د یو چت انبیاء فلار زموږ اوسه د محمد رسول الله فلارم دی خلیل الله دا لقب رب العالمین دلور کې وجدا وشي الله رب العزت د دوستانه اعلان وکي خلیل اق دوست ویل چې ستا په دې کې د ظریف اندازه باندې چې محبت لږه پاتې نشي اندقه انسان دی وتی لیکن ابراهيم عليه السلام رب العالمین خلیل الله ولي ویلي اهل علم قران کې او د قران د تفسیر نه معلومي و وجدا وجدا کې قولي عملي هر قسمه توحید او مجاهده ښکارا شو دعوت توحید وګړي د خلکو لوي ورشي اي خلکو د یو الله اطاعت او بندګي عملی ارث راوخ سوي د ابو طالب مات کړو دل دوری کړو ختم کړو لری کړل او به د دې قوم سره مناظره دغه په باره کې تیار شو د بادشاہ سره مخالفت راغی د قوم سره مخالفت راغی د بچی د ذبح مسله په کې رااله د کجو د هجرت مسله په کې رااله ورسره برشه د اسماعیل علیه السلام د فاتح کېدو مسله په کې رااله د ټول قربانیونه د تیار شو الله رب العزت فرمایي فاتمهن دا څومره وعدي او دا څومره امتحانونه مونږ چې ابراهيم عليه السلام باندې راوځه دا ټول پورا کړل یو لوی امتحان پکې راځي د شریعت سره پلار په دې کور کې مخالف او د ابراهيم عليه السلام سره دا مخالف او آزار دی پلارو کوم انسان چې دا خبره کوي چې د ترو لکه امام سیوطی رحمه الله وغيرها اهل علم په باندې کلام کوي چې دا خبره غیر مناسب ده ترې نو بلکې د پلارو او د پلان را بده خو به د وخت بادشاہ چې هغه د ټول دنیا بادشاہ او د سره مخالفت شروع کی ابراهيم عليه السلام ورته بډاګر ولاړو دا ډېر ګرانه خبره ده زموږ اوسه چې مخالفت کړي دي بلکې بلې دعوت باندې موږ لکه اخلاص خلک وایي کله چې ټکر جوړ شو دی به ګوره او د چې معمولو غري بادشاہ نه نمروز د ټول دنیا بادشاہ ځکه څلور کسانو په ټول دنیا باندې بادشاہي کړي دا چې دوه بګي مسلمانان دي ترجمان القرآن کې ابو الکلام آزاد دي کې دوه کافر مسلمانانو کې یو سليمان عليه السلام چې هغه د شام روان شو غرمه به استخر له رسول او اروپا له
دایي ځکه به چې کله کار خلاص کینو به شپه کابل لره رسول دلته افغان در سليمان عليه السلام وزیر خارجه و دغه خپل براتلو او دویم چې ذل قرنین ترجمان القرآن کې ابو الکلام آزاد لیکي چې دغه خپل نوم دی سایرس دوی چې هغه کافران دي یو بګی نمرود اهل المدا خبر ذکر کړی دا په کافرو کې چې د بادشاہي کړی دا په دې ټوله دنیا باندې او د مقابله ابراهيم عليه السلام ودرېدو مقابله سره شروع کړه او به دې مقابله نه چې د وکړ د وخت د پاره بلکې همیشه شروع وا تر اخر وخت پورې د دې قوم کې لوی مرز دا و چې شرک مرز پکې او تقریبا دوه معبودان ځان له انتخاب کړی و چې دا زموږ معبودان دي یو بل به ویل به کچرته د جړی تکلیف در باندې راغلی دی پلاني سیب له ورځي د جړی زموږ دی زموږ الله د جړی برخه دل ور کړی او که دماغ چرته خراب دی بل له ورشه او کچرته دی بدن کې دی بادنه دی بل له ورشه دا مختلف تقسیمات کړي لکه اوس دی باج علاقو کې شتا د زموږ الله سره مقابله د شرک دی او کفر دی دا چا بل سور بندگی کوله او دا به کې نیکان خلق و د دې وجه مفسرین دا ذکر کوي چې د نوح علیه السلام په قوم کې د شرک اولنۍ مسله شروع شو صرف تشریع استلو د وجنه امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې نیکان خلک په وفات شول د دې تصویرانه وي سو به دغه مجسمه جوړې کړې بندگی به دلته کوله خو لیکن دغه ارواح به ذهن لرا وصل چې مونږ یې دوله وي به بل وي هغه به بل وي لکه اوس اکثر مشرکین استدلال کې دا خبره کوي یو سړی دی هغه د ملک بادشاہ له څنګه ورځي ډایرک نشي ورته تر څو پورې شغې ورا به ته وګورو بیا بل را به ته وګورو بیا بل اخر هغه بادشاہ له ورسي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د دې مبارک رساله ولیکله وی ویلې الواسطه بین الحق والخلق اي خلق د الله د مخلوق ما بین ګوره فرق دی زمونږ د ملک بادشاہ له بداره به ته ځکه موږ ګورو چې هغه موږ د حال نه خبرېږي نه په خلاف د رب العالمین الله رب العزت چې د هر انسان د زړه په دینه خبره باندې پوهه دی لکه په دې مجلس کې موږ تاسو ناشیو د یو بل په دې زړه باندې پوهه نه یو موږ الله په پوهه دی یعلم السر واخفى لس کله ورسې چې کوم خبره زموږ د دماغ لپاره راځي هغه اوس موږ زموږ په زړه کې نشته دماغ کې نشته د الله ور باندې پوهیږي د الله قسم پر مخلوق باندې کوي چې مخلوق داره به دي زموږ د رب العالمین لپاره دا جوړ شي نه الله علیم ذات دی بصیر ذات دی د هر انسان په اعمالو باندې ګوري او هغه په ځړه باندې خبردار دی بندگی به ډایرک رب العالمین لکه د محمد رسول الله د سنت برابر کومه طریقه چې موږ ذکر کړی دا چې کله دا مسله شو دین ورسره بادشاہ راونی وو ورته بلکې و د هوټل په ځای باندې انته وروغ رسو قرطبی وغیرہ دا خبره ذکر کوي چې دوی به کله نظر کو نو ویلې وې کزمن چرته دا مشکل حل شونه د ابراهیم د سوق د لپاره به دومره لرګي پلاني ځای موږ جمع کوو په کیفیت باندې دا وروغ رسو موږ الله دې ورلو ویلې د ابراهیم علیه السلام همت لګوري دی وخت ورته ملک راغی ورته ویلې کڅه مسلې موږ له ویلې شي وې کم سړی کم ذات چې داغه د پاره سدي ورله ورځي کومه په ما باندې پوي دي تاسو ما هیڅ ضرورت نشته ورغه ورځولې شي تقریبا تاریخ ولا دا خبره ذکر کوي سروي پر ځدا په دې ور کې منځونه کوله تر شي ولکه کوټه کې شناسي خوراکونه او اسکاک ټیم ځان مقرر کړو دا مسله ته معلومه شو چې ګوره ورته دا څوک مسله ده لیکن زمونږ الله ته دا ماده واخصه ده ته لری کړی ابراهيم عليه السلام په کې پروت دی ډېر د عزت ژوند د تیری خوشاله د خپل منځه مسله ځان برابر کړو دغه اندازو وخت حدیث کې راځي رسول الله فرمایي دجال چې کله راشي او د عیسی علیه السلام دراتک مسله اوله ورځ به دومره لکه کاله به دویمه ورځ شي لکه شپږ میاشتې او دریمه ورځ به شي لکه میاشت څلورمه لکه جمعه او به پنځمه عام عادي وشي صحابه ډېر وکړ خلکو نظم کې بسر باندې بهترین وکړ خلک صحابه کرام د انبیاء او رسول هغه متصل د مانزه ته پوښتنه یا رسول الله موږ به څنګه کیفیت کې وکړو چې شپږ میاشتې د شي مسله دا او کال دومره ورځ دا وی فقدر تاسو ورته اندازه معلومه کړئ رشید احمد صاحب اصل فتاوا کې دا خبره لیکلي سړی په دې شمول کې اوسېږي لکه ناروې بلغاریا وغیرہ چې باغې د شپږ میاشتې ورځ دا
دا به د منځ کیفیت او د عبادت کیفیت چې جوړی شي دا به ټیم معلومه وخت اگر که باغیزه کې د ورځې 12 بجې وي خو چې د ماخصن د منځ ټیم راغی دا به ماخصن مونږ کوي ابراهيم عليه السلام خپل منځونه جاری وساتل دای نور څه به بار شو راغی بادشاہ سره به د نمرود به رسو نظر غوندي وکي چې لکه دا خو ژوند دی وروتلو زما دومره شیونه د الله په نامه باندې حلال کم ابراهيم عليه السلام د اوچت همت والا واغه به ورته دعوت ورکې وی ویلې ترسو پورې چې پتا کې توحید نه ګوردان زونه د اسمن الله نه مني ځکه د عمل د قبلېدو لپاره څو شرطونه دي عقیده توحید د محمد رسول الله تابعداري اخلاص د حرامونو په ځان ساتلو وغیرہ ته چې دا کفر او شرک او د دوه د درې بوتان د دې بندګۍ ته شروع کړي دا د رب العالمین شریکان غني ک ته څومره نظرونه وکړي الله رسول نه مني مجاهد انسانو اول توحید راو دی غیر ورسره دا مسله مناظره کې رب العالمین په باره کې تاسو ته وګورئ چې ستاره رب څوک دی ودا د انور او د سړې مړکې ژوند کوي وی ویل ودا کار خو زم کولای شم بنا بر یو قول یو سړی مجرم وي ساغه خوشي کې او بل سړی غیر مجرم هغه قتل کی د باره کې د مرګ فیصله لیکن ما خوشي کی او دا بل چې د باره کې د خلاصون فیصله او وجلو ابراهيم عليه السلام ورته ویلي وېزما رب هغه ذات دی چې هغه ورته مغرب مشرق نه راخیږي په مغرب کې راغورځي ته د شی بالعکس وکا فبهت الذي كفر ويس حق حیران شو لیکن نمرود چې دا خبره نشو کولای چې دا کار زکه مستر رب دې شي وکي ولا غد شي نه ویلي چې د مغرب نه ستار رب دې راوخیږي د مشرق نظر اخیږي مې په مغرب کې غورځو یو وجه علماء دا ذکر کړی چې الله د دماغونو دا خبره لری کړه کافر انسان په دماغ کې دا خبره سم رب العالمین نه ورشي دویم په دې چې مشرق خلق ناسونه کې دي چې نمرود پیدا نشي د انور په دې کیفیت باندې خيږي راخیږي او بل دا دماغ له دا خبره رااله وې کزي ابراهيم عليه السلام دا خبره وکما چې ته د شي وای چې د مغرب له استاد عرب راوخیږي اسنه چې دعا ونی کې د دې خو نه راونه کې قیامت ته چې زما ټول نظام برباد شي کافر ودې ارڅ منله چې حق دراتون کې لیکن عنایت پکې و دای نور سره روان شو د هجرت په لار باندې روانو بل امتحان سره ابراهيم عليه السلام مخامخ شو غدا چې ظالم بادشاہ ولار مفسرین دا خبره ذکر کوي چې هغه به تاسو کوو چې دغه یو سړی او دغه ځان سره کزر روانه کړي هغه به تی اخلم او دغه بیزتی وکوم دې نه منله چې یو سړی د مسافر او دغه سره د خپل کزر ګرځي راګرځي ابراهيم عليه السلام چې کله دې امتحان سره مخامخ شو متصل رب العالمین له توجه کړ د مانځه کوم ویل چې داسما خور ده یا مور ده یا بل څه نه به هغه خوشی کوله توریه په دې ځای کې وکړه حدیث کې راځي ابراهيم عليه السلام د درې کذبات انت کذبات دا مانند چې دروغ ویل دي هغه ټول حقایق دي توریه دا معنا د څه لفظ به استعمال کی چې دغه دوه معنا غني و معنا نږدې او بل معنا لري مخاطب ستاسو چې دغه نږدې معنا ولې تر لري ته پوښتنه دی وګورئ دا څوک ده ودا مې خور ده نور هغه نه ویل چې ګوره کسانه ته پوښتنه کې ته مرته وي چې خورې ما وجه ده چې تاسو ما خور په دې دین کې ځکه ته مؤمن یې او زه مؤمن یم بادشاہ څنګه دا ولې ده چې د خور د مناسب ده چې د خوشی کړي وي ځکه هغه زنانه سره کارو لیکن مفسرین ذکر کوي چې په خپل لوز باندې د پاسه دار وختو وی ویل چې دې بیزتی به زکو چې بار کې فیت باندې ولې نه انسان کې چې څومره غیرت هغه مرغه په خپل عزت باندې خپکیږي ابراهيم عليه السلام د ولي امتحان سره مخامخ شو متصل رب العالمین له رجوع وکړه د خپل وړو ویل چې تم منشر وکړه بادشاہ چې کله خپل راغی روایت کې درجه په غوته یو دم بيد دماغ بند شو چې کله به دی الله سورګت کې الټا بر اپره وته لاسونه به کاغذ شو دماغ به بند شو نه خپل دي شو وي نو دیږي کې به دوه روایت یو روایت کې د شرع دي زنانو ویل الله ته دا را جوړ کا اس نه چې داخله سبب ما باندې دا فیصله ونی کی چې دا خو تو وجلو دوی امتحان نه بچو په بل کې براګیر شي دویم دا منه چې دې شړي به دا دعا وکړي چې الله ته ما جوړ کا زب چرته مېری زنانه خو ورزم نه خو لیکن بهم دا کار کو اخر خادم له ویلې چې دا تاسو خو مالو پیری را وستلې رب العالمین دې غیرتی ذات دی
ابراهيم عليه السلام د الله په دین باندې غیرت کړي رب العالمین خو زغه په حیا باندې غیرت کوي دشمن لفریدنا خودم دا معلومه کړي چې لکه دا ډېر کمال والا زنانه دا ډېر د کمال والا سړی دی هاجر دی وینځه یا خپل لور صحیح قول دا علماء ذکر کړي چې د لور ودی ورته ورکړه او ورته ویل چې زنانه چې کله روان شو ابراهيم عليه السلام خو هغه په ځمانه ولاړو په دې مانځ کې ابراهيم عليه السلام ورته اشاره وکړه چې صورت حال شو وی ویل الله رحم وکي څومره چرونه چې دې کافر اسما په مقابل کې جوړ کړي واغه ټول رب العالمین شان کړه لری کړه او دې سره سره مال هاجر په لاس باندې راکړه دې وینځوا یا دمن چې دې لور وشي قول علماء دا ذکر کړی چې دې لور وا نو کله چې دا ورکړه ابراهيم عليه السلام نور روان شو نبی کریم عليه السلام په تاسو صحابه ولوي چې اسما ملګرو کله که تاسو د ابراهيم عليه السلام علاقه فتح کړه معنا مصر یو بده زميله حاسته بل خپل ولای زمه دا معنا شمالي قبطه دا علاقه ده او خپل ولی دا معنا چې تاسو مور هاجره هغه د ابراهيم عليه السلام بیبي چې دا د دقه سیوا دی بادشاہ ورته ورکړو چې دا لور یې راغوین چې صحیح قول دا چې لور وا نبی کریم علیه السلام ګوره دومره اوچت د لور خپل ولی له ساتو سره د دینه چې د محمد رسول الله د ابراهيم عليه السلام په مابین کې د کلونو مسافه ده او بلې خپل ولی کې ډېری پیدیم دي مسلم کې حدیث رسول الله فرمایي دا ور پولیس ورات په خوا باندې ولاړې چې قائمه کړي نو هغه به تیریږي او چې قائمه کړي نه هغه بلند غورځي او د انسان د رزق سره پراخيږي په دې باندې په دې منځ باندې په تقوا باندې د ګنا نه پزان ساتلو باندې په اخلاص باندې د الله په بندګانو باندې خرچه کول باندې ذکر او اذکار باندې حلال تجارت او د الله نه دعاګانې غوښتل او خاص کر سورې واقع ویل اما کیفیت چې کله صحابه بیا تلاړل فتح کړه نو رب العالمین د دې بزرګ کې دا مسله ور واچو به دا اکرام وکي د دې سره به دا هاجر او اسماعیل علیه السلام ورته رب العالمین بیا ورکی دا نو ورسره به دولس کله اسحاق علیه السلام الله ورکی کعبه له بوتله او کعبه په دې وخت کې چې قرآن کې الله عزوجل فرمایي چې نه بګي فصل او نه شرط بګي آبادی وا هیڅ هم بګي نه انته ولېګل چې کله هغه سره ولېګل د دې لګلو ډیری وجه دی یو وجه چې الله وز کعبه آبادی دویمه وجه د بنتوب مسلې د وجنه اگر کدا سارا رضی الله عنها د هاجری بندا که ژوند بتی کې خو به د دې په طبيعت کې څه مسله راتلی او دا رسول الله د ژوند طریقه مو څومره ویل چې دا ټول بیانو د لپاره جدا جدا کوټې جوړې کړې وي جدا جدا نوبت یو انسان چې ضرور سره د اړ سره نه جدا کوټې او جدا نوبت او ادب ورځي شریک ژوند کې به اختلاف راځي انته چې کله دا دواړه پرې خودل ابراهيم عليه السلام ته روان شو وړو کې ماشومه پرې خود د خپل بیبي دی ګور بل امتحان دی سو خوراک وسک دی ورته پرې خودل دې سره نور ته आवाज وکړي چې اله من ته چاله مونږ پرې دی ابراهيم عليه السلام دې خوانه راکاته به ورته ویل چې اله من ته مونږ چاله پرې دی به ورته نه کاته دریم کرتی وی سلورم سندې زنانه ورته ویلې چې الله رب عزت تعالی په دې باندې امر کړی چې دې ځکه ادا پاتې شي ابراهيم عليه السلام ورته مخ راوړو چې آو رب العالمین موږ له امر کړی دی چې دا بیبي او دا بچی له بدقه کې پرې ده وې اوس موږ الله نه صحیح کوي ډیر وشته زنانه د اوچت همت والا کځوي تاریخ ولې کې چې کله ابراهيم عليه السلام دې غونډې نه واغفتو کعبه له متوجي شو ډیر سخت دعاګانې وکړي یو دعا دا وکړه چې الله دا بلد وګرځوا معنا آبادی وګرځوا کارا دویم دا معنا چې د اهل رزق ورکا خاص کر هغه چاله چې هغه ایمانداری الله رب العزت ویلي چې زبد دیلا خارم جوړ کوم او رزق مو ورکم خو لیکن واځي ایماندار نه بلکې د نور علم ځکه امتحان پدې کې راځي چې ټول الله رزق ورکي کچیر دی واځي مؤمنان لوي نو باندې چې کوم دا مؤمنان به بل څوک بنوي الله رب العزت به دا آباد کړو په مرور د زمانه باندې تاریخ والا دالي کې شدید خوراک اوس کا خلاص کې نو د صفا او مروه په مابین کې هاجری رضی الله عنها منډه واخصه چې تر څو پورې خلک پیدا کړم د دې بچی لپاره د خوراک اوس کې تنظیم کې برابر کړم قافله براغلی یا بخ کړي کوچینا سبته راقرس کو د خپل بچی له به ورکو
لیکن صفه د غونډې نه شکل راکته شو منډه به واخصه وکړه دی منډه واخصه دی وجنا نبی کریم علیه الصلاه والسلام د هاجر د تابعداري د وجنا او د الله د امر د وجنا په دې کې دا وګرځي شنو د هاجر منډي وای په دې کیفیت باندې التزی لیکن هیڅ وګړه په نظر باندې رانغه جبريل په دې وخت کې आवाज وکي چې کله جبريل आवाज وکي نو د خپل ځان سره د خبرو پر ځل کې چپ شدا څوک تعالی आवाज کوي لکه سړی چې आवाज یې کوي او څوک په आवाज وکړي ځان سره دا غړي کې چې لکه چپ څوک خبره کوي به आवाज وکي ورته ویلي هاجره وکاسو کومه کوله شو خوې کس ما سره زګه وجه داله چې زما خوراک او سخت مسله دي بچی لا نو شکل د اسماعیل علیه السلام خو له بیرته راګرځي دا جبرئیل علیه السلام په خپل وزر باندې د ابي زمزم دازه والے او ایسو به روانه دا به دی وجه باندې بعض تاریخ ولري چې اسماعیل علیه السلام په دې کې لتی والے نه د جبرئیل په وزر باندې کله چې هاجر ورته رااله چې ګوري او روانه د نظر ورته مخه دا اوبره باندې کړي کچرته باندې کړي نه رسول الله فرمایي چې روانه وي لیکن په دې کې زنانه و د حرس سراغ دیوال ورته وره چې اجن اخلاص نشي د دې د وجنه الله رب عزت په غبو کې کمبوت راوښو کمبوت دا معنی په خپل کیفیت باندې روانه نشوي رسول الله فرمایي ما او زمزم د اوبه د زمزم د اوبه چې دا چې سړي په کم نیت باندې وښکلي په مقام نیت باندې دا کافي کیږي د سړي حافظه کار نه کوي دا وښکل الله حافظه کوي د چا بچی نه پدینه د وښکل الله بچی درکې د چا بل مشکل بل او رسول الله فرمایي چې دا خوراک په ځای باندې امکار کوي وړي وړي مزیدار د رب العالمین په وجود باندې یو مستقل دلیل دی چې وبدي بالکل خلاصيږي نه خوند خرابيږي نه ځل سره نور وبو ستغه خرابي شو دانه خرابي ناشنا وبا او زمونږ د الله قدرتونو لوی قدرت داري نو په دې کې د وبو مسله بني جرهم د یو قبيله و سره روانه و د یمن د علاقې روانه په دینت باندې و مفسرین دا خبره ذکر کوي چې په هغه کې یو ډیم واقع خرابېدو د ډیم ولا خلکو دوله اعلان وکړي چې لکه د دې جن اوجه ځکه چې د اوبره اوجه کورونم تخریبېږي نو دی خورالن یا په دې وجه باندې چې دوی د تجارت په نیت باندې روان و یا خپل خردانی جنگونه و یو ځای کې واړول چې کله واړول چې ګوري د اسمان په طرف باندې نو پاغي ځای کې مرغان ګرځي قانون دار چې په کوم ځای کې اوبي الته مرغان ګرځي یو قاصد راولې چې لکه د دې خلکو خاله ورشي په دې ځای کې دا اوبو دا مرغان ګرځي راګرځي کې دي چې د خوراک او ساکو تنظیم الته شوی چې کله ورترانو په دې ځای کې یو حاضر ناست او بل اسماعیل علیه السلام خاله رالن دومره اخلاص وکي او دومره احسان ورته ویل چې لکه دا دې زنانه له دې په موږ باندې راخرڅوي موږ نه راکوي د شي ونکړي چې پر دې زنانه دا ویواز ناصر او ماشوم دې راځي چې دې عزت طلب کو عزتمن خلکو یې منن حاضر ورته ویلې وې دا وګ بس منګي ملکیت به منګي داو به کوي نه لیکن تاسو ته پیدا خستلې شي په دې منځ کې ډېرې مسلې وشوي هغه به غیر زړه لاته آباد شول د منځ کې حاضر رسول الله وفات شو اسماعیل علیه السلام بیا بده کې وعده وکي به د ابراهیم علیه السلام دوباره راتګ د دې خواله نو تر دې چې پوری د رسول الله د سیرت د دویمه برخه مونږ ویلې معنا د بدایي من